سلامونه او نیکې هیلې. زه مسافر له افغان ټک پوهن له استاد په چوپړ کې حاضر یم. راځئ نن په دې خبرې وکړو چې انټرنیټ اف تھنګز ته ویل کیږي. ویډیو شروع کول نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي زموږ چینل د سبسکرایب کړي او پس له هغې دې کومې تڼۍ کېکاږي. آی او ټي او یا انټرنیټ اف تھنګ څه دي؟ هر هغه څیز کوم چې انټرنیټ په واسطه اپریټ کیږي هغې ته انټرنیټ اف تھنګز ویل کیږي. او اول ځل لپاره دا کیوین آسټن په 1999 کې انټرنیټ اف تھنګ معرفي کړی. یعنی دا هغه څیزونه دي کوم چې ورځني په استعمال کې زمونږ راځي. مثال په ډول زمونږ په کور کې تلویزیون دی، زمونږ لیپټاپ شو، سی سی ټي وي کیمرې شوې، زمونږ موټر شو، دغسې نور ډیر شیان، زمونږ یخچال شو. نو دا هغه څیزونه په آینده کې دا ټول څیزونه به انټرنیټ سره وصل شي. مثال په ډول که چیرې تاسو دفتر ته لاړ شئ او ستاسو په یخچال کې شوده ختم شوي وي، نو تاسو د یاد نه وتلی وي چې زه به شوده ځان سره بیرته راوړم، نو تاسو ته به د یخچال له طرفه تاسو ته به میسج درشي چې شوده ختم دي، نو شوده چې راتلی ځان سره شوده راوړئ. یا ستاسو کور ټول انټرنیټ سره وصل دی، یعنی دروازې څوک درشي والته تاسو نه یې کور کې، نو دروازې به تاسو ته یو میسج وکړي چې په دې نوم باندې کس راغلی دی، څه ورته ووایم، نو یا کس سره تاسو خبرې کولی شئ. یعنی په ساده الفاظو کې هر هغه څیز کوم چې په آینده کې انټرنیټ سره وصل شي او په هغې ذریعه باندې موږ هغه استعمالو یا استفاده کوو، نو دې ته انټرنیټ اف تھنګ ویل کیږي. اوس چې کوم مشهور څیزونه دي، ګوګل موټر شو، ګوګل موټر انټرنیټ په لاره باندې کنټرولیږي، یعنی بدون د ډریور هغه کار کوي. نو هیله کومه چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که چیرې دا ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک وکړئ، پلیز کومنټ وکړئ او خپل نورو ملګرو سره هم دا نوې ویډیو دا معلومات شریک کړئ.